ماشاءالله داسې خلک ډېر کم وي. دته خو یو دعا وکړئ الله هغه استادان معلمان هغه مور پلار نه دی الله برکت کړي الله د دنیا آخرت کې ترقي نصیب کړي. ان شاء الله زه به خصوصي هم دعا ورته کوم داسې معلمان داسې مور او پلار چې بیا به د هغې معاشرې ماشومان چیرې خراب شي. ماشاءالله ماشاءالله. یو مشهور سوال لري و چې پاکستان او هندوستان جنگ کې کوم یو شهید ده؟ اوکې can you speak English? You know English? Yes, I know. Okay. Because the students of schools they know English, they always talk English and they are working hard for English, right? من وين أنت؟ نعم ما شاء الله. كم عمرك يا أخي؟ सवाल दाश कि माबैन जंग पाकिस्तान और हिंदुस्तान खुदा में शहीद बच्चा ने सवाल किया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की माबैन कौन सा शहीद को वला तासी मजलिस कबूल की माना खबर उगदशवा सवाई मशुमा शी सवाल दारी फरमाइए शी पाकिस्तान हिंदुस्तान खुदा में शहीद माशाल्लाह. او مشوم سوال لري و چې پاکستان او هندوستان جنگ کې کوم یو شهید ده؟ پښتو مې فهمي پښتو پوهیږي چې دا جواب ورکړم. ها صحیح ده ماشاءالله. जी उर्दू भी बोल सकते हैं? किधर से सीखे उर्दू? अच्छा माशाल्लाह. अरबी भी? हाँ मैं भी थोड़ा बहुत समझता हूँ. كيف حالك؟ من وين أنت؟ نعم ما شاء الله. كم عمرك يا أخي؟ 15. ما شاء الله. 15 کلن ده. اوروي طالب مدرسه څنګه مکتب وای؟ ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. دسي د لباس ته وګورئ ماشاءالله مکتبیان خو دسي لباس کې نه څومره ښایسته برابر ده خپ سنتو ماشاءالله. وساله دا تا عمر کې برکت واشي. اوکې can you speak English? You know English? Yes, I know. Okay. Because the students of schools they know English, they always talk English and they are working hard for English, right? Yes, I know. You can see our speeches in 5 languages: Arabic, Urdu, Farsi, Pashto, English. You can search in your Facebook Mukhtar Official 99. Mukhtar Official 99. هغه سرچ کې ان شاء الله تاسو ته موږ بیانونه بیا راځي. چی ازبکی؟ मैं उज़्बेकी ने बिलमन महंगे कर रहे हैं. आई थिंक उज़्बेकी तुर्कमनी बिलजक من तुर्कमनी बिलियन आई थिंक وای چې ما ته نه دوی ژبې زفز دي ترکمنی ازبکی خو ما هم زده دي په اصل کې ما ته نه ژبې ډېرې زده دي. ما بلوچي زده ده چې حالو پنجابي مې هم نومره زده ده خلکو نه بازو نه خام نه لګېږي او جالب دا ده ما بنګالي هم زده کم نه سو بارس خان حسیني او ملیالي مې هم زده. ملیالي سوګامان سوګ ډېره سخته ژبه هم ده ملیالي دنیا کې والا مې ما په نظر سخته ژبه ملیالي او چینایي ډېره سخته ژبه ده. ان شاء الله ماشومه ما اراده کړې ده دوی ژبې نور یم یو روسي او چینایي ته مې په ژوند وفا وکړه مضبوطه اراده ده ان شاء الله دا به زده کوم د دین د خدمت دپاره الله د موږ ته توفیق راکړي. د خدای هم جامع الکمالات ده ماشاءالله. ها توتل چند زبان اگر الله تعالی توفیق داد دو تدیا چینی روسیات گرفتم 13 دیارلس جبی که دوی منورم دکلی انشاءالله دیارلس. اوه ماشاءالله 15 یاد میگیری 15 دو نوری اضافه دکه ماشاءالله. قوی عزم ده قوی عزم ده الله ده توفیق درکی دسی عزم چی سړی وي بیا هغه یو څه کوی شي پیږي عزم سره هر څه کېږي قوي عزم سړی ولري. تا ته خو باید زه انعام درکم. صحیح ده ملایان خو چاته پیسې نه ورکوي خو زه تا ته خو زه انعام درکم. مولانا ورکړه څنګه کتابونه د مکتب شیان ځان ته پواخله پیږي بیگ پواخله سسپو قرآن دیا که
زه سیدا د قرضدار کو هغه ته بلور درکم زه د یو زرګون را پاتې ده هغه 2000 روپۍ هم دا ورکړه مکتب وو مکتب می ویل دا تقریبا ما د 12 پوری درسونه په دوبۍ کې ویلې دي ګرځیدلی دوبۍ بریم او عربو ملکو کې اکثره ګرځیدلی نور هم الله تعالی ډیره دنیا کې ګرځولي الله تعالی مدن سفر د دین لپاره نورم نصیب کړي د دین د ترقۍ لپاره مد الله ټول دنیا کې وګرځي او الحمدلله مر الله ګرځولي بس د الله رحم د الله د دین ترقۍ لپاره نورم سفر نصیب وګرځي څه غواړم بچیا څه مقصد دې څه ثانه جوړ شي what's your aim ماشاءالله ماشاءالله دی وای چې غواړم ایمان عالم جوړ شي او خلکو ته قران حدیث وخم قران حدیث لوی مسؤلیت ده او مشوم ډیر زاله د توفیق درکې حدیث لوی مسؤلیت د قران دا نن سبا زمانہ کې صحیح بیان د حق بیان ډیر مشکل ده ډیر مشکل ده الله د مونږ توفیق راکړي الله د مونږ توفیق راکړي الله مدد اسلام پرستی نه بل فل نه مایلی قسمه قسمه فتنې دي الله د مونږ ته نجات راکړي ان شاء الله تعالی توفیق درکو زه بیا خصوصي دعا هم دې کوم یو خبره نه به عمل کې همیشه به حق وای دې چا به قصه کې نه اوسېږي حق به دایمي وای ماشاءالله پنځلس ژبې دی وای چې د قوم الله د توفیق درکړي الله د مونږ ته دواړو د توفیق راکړي چې شل ژبې زده کو د دین د خدمت لپاره ماشاءالله داسې خلک ډیر کم وي دته خو یو دعا وکړي الله هغه استادان معلمان هغه مور پلار نه دی الله برکت کړي الله د دنیا آخرت کې ترقی نصیب کړي ان شاء الله د خصوصي هم دعا وي ته کوم داسې معلمان داسې مور او پلار شي بیا به دغه معاشري ماشومان چیرې خراب شي ماشاءالله ماشاءالله څنګه مولا امام خا ماشاءالله دا وای چې مولا امام نم زه مسجد امام نه ډیر سز د کوم غ ډیر شیان رخی نو دا داسې امامان ډیر کم پیدا کیږي ماشاءالله الله د دې امام دغه عالم دنیا آخرت پر خیسته کی الله د خپل بچیان دنیا آخرت خوشاله ذریعه ته وګرځي چې نور مسلمانانو بچیانو نه دومره خوري کی ماشاءالله ماشاءالله زه بس ان شاء الله مونږ به دعا کوو تا معلمانو ته تا امام ته ان شاء الله مور او پلار ته هم دعا کوو مونږ ضعیف یو خاص سوال ته راځم د سوال کې وای چې د پاکستان او هندستان په جنگ کې کوم یو شهید دا بچیا یو ته مونږ شهید ویلای نشو د یوم شهید نه دا مونږ د ته شهید ویلای نشو که شهید مونږ ویلای شو نو باید د هندستان والا ته مونږ شهید ویلی و خو هیڅ یو دینا شهید نه ده او نه دې ته مونږ شهید ویلی شو صحیح ده سوال داشت که در مابین جنگ پاکستان و هندوستان کدامش شهید است هیچ کدامش شهید نیست ما هیچ کدامش شهید گفته نمیتونیم اگر میتونستیم تو هندوستانی را شهید میگفتیم لیکن هیچ کدامش شهید گفته نمیتونیم بچہ نے سوال کیا ہے کہ پاکستان و ہندوستان کے مابین کون سا شہید ہے ہم کسی کو بھی شہید نہیں بول سکتے کوئی بھی شہید نہیں ہے اگر ہم بول سکتے تو ہم ہندوستانیوں کو شہید بولتے لیکن ہم اس کو شہید نہیں بول سکتے نہ یہ شہید ہے اللہ رحم فرمائے بہت سے لوگ غلط فہمی میں ہے بہت سے لوگ بڑا میں نے اس پہ تفصیل